مبارک افغان زمریانو ویسټ انډیز ته په زړه پورې او تاریخي ماتې ورکړه. دا چې افغان زمریانو نننۍ سیالۍ کې څه وکړل، کومې کارنامې وکړلې، ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ځوان او چټک توپ وهونکي رحمان الله ګربز او ځوان توپ اچونکي نوین الحق د ویسټ انډیز پر وړاندې افغان لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه او افغانستان په لوبلړۍ کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 3 شلاوریزو په درېیمه یا وروستۍ لوبه کې لومړی افغان لوبډلمشر راشد خان د لوبې پچه وګټله او په خپله یې د توپ وهنې پرېکړه وکړه. حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز توپ وهنې ته راووتل، خو حضرت الله زازی پرته د کومې منډې ترلاسه کولو خپله ویکټه له لاسه ورکړه. همداراز ورپسې کریم جنت په 2 او ابراهیم زدران په 1 منډه وسوځېدل. تر هغه وروسته رحمان الله ګربز او اصغر افغان په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړه چې د افغانستان منډې 94 ته ورسولې او اصغر افغان د 34 منډو ترلاسه کولو وروسته له میدان څخه بهر شو. نجیب الله زدران د رحمان الله ګربز ملګرتیا ته راغی، خو افغانستان 120 منډې کړې وې چې د رحمان الله ګربز په زړه پورې او چټکه توپ وهنه پای ته ورسېده. هغه په پولارډ په توپ شاټ وهلو هڅه وکړه او کیمو پاول کیچ کړ. نوموړي 9 منډې ترلاسه کړې چې دا په شلاوریزو سیالیو کې د هغه تر ټولو زیاتې منډې هم دي. په نورو لوبو کې محمد نبي 15، نجیب الله زدران 14، راشد خان 0، ګلبدین نایب 4 ناسوځېدلې او نوین الحق 2 ناسوځېدلې منډې وکړې. افغانستان په ټاکلو شلاورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو 150 منډې وکړې او د ویسټ انډیز لوبډلې ته 150 منډې هدف وټاکه. د ویسټ انډیز لپاره شیلډن کارټرل، کیسنګ ویلیمز او کیمو پاول 2 او کیرن پولارډ 1 وکټه ترلاسه کړه. د ویسټ انډیز لوبغاړو کې شی هوپ په دې وتوانېده چې ښه توپ وهنه ترسره کړي او 52 منډې ترسره کړي. هغه همداراز ایون لیوس بیا 40 منډې وکړې، خو نور لوبغاړي بیا افغان توپ اچونکو پرې نه ښودل چې ډېری منډې ترلاسه کړي. ویسټ انډیز په ټاکلو 20 اورونو کې د 10 لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې ترلاسه کړي او په 29 منډې له افغانستان څخه ماته وکړه. افغان توپ اچونکي په لوبه کې په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه چې نوین الحق 3، مجيب الرحمن، کریم جنت، ګلبدین نایب او راشد خان 1 وکټ ترلاسه کړه. رحمان الله ګربز ته د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ورکړه شوه او کریم جنت ته بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه ورکړه شوه. د یادولو وړ ده چې د 3 شلاوریزو لوبو په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز او دویمه کې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. د درېیمې لوبې په ګټلو سره افغان لوبډلې شلاوریزه لوبلړۍ په خپل نوم کړه. یاد دې وي چې افغانستان او ویسټ انډیز به یوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کوي. دغه ټیسټ سیالۍ به د نومبر په 20 نیټه پیل او د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوي، که مو خوښه شوي وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.